سلام قدرمنو کتونکو ستړي مشئ نن درې نه چې د 1999 کال د مرغومې له 13 او د 2021 کال د جنوري له 19 سره برابر ده. په مولا روحي نیوز د نن شپې خبري ټولګي ته راګرځوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د ولسي جرګې غړي وایي ایران په هرات کې د 22 خطرناکو ډلو ملاتړ کوي. خپلو پوځیانو ته د دوستم امر، د لیوانو غونډې کورونو ته دننه شئ او دیوالونه چاپه کړئ. د حکومت د مرکچي ډلې غړی حافظ منصور د سولې بین الافغاني خبرو د بې پایلې کېدو وایي. او پاکستان کې د حکومت ضد ګوندونو د سختو اعتراضونو خبرداری ورکړی. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو سم بشپړ خبرونه ویان ایسا څرګند. د ولسي جرګې غړي وایي ایران په هرات کې د 22 خطرناکو ډلو ملاتړ کوي. د هرات د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته د ولسي جرګې تللی پلاوی وایي چې شاوخوا 213 وسلوال ګروپونه په دې ولایت کې فعالیت کوي چې د ډیرو ملاتړ یې له بهرنیو هیوادونو کیږي. د یاد پلاوی په وینا چې له دې ډلې 22 ګروپونه چې تر نورو خطرناک دي د دې ولایت په جنوبي پولو کې د ایران له لوري په مستقیمه توګه حمایه کیږي او د هرات په ښار او ولسوالیو کې ناامنۍ جوړوي. د ولس جرګې دغه پلاوی ویلي چې دوی په دې اړه کافي اسناد لري او ډاډه دي چې په هرات ښار کې هدفي بریدونه، سړي تښتونې، جګړې او نور ورانکاري فعالیتونه د دغه ډلو له لوري ترسره کیږي. د هرات والي بیا وایي په هیواد کې ټولې وسلوالې ډلې د بهرنیو هیوادونو له ملاتړه برخمنې دي، خو په وینا دوی په ګڼو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې عملیات ترسره کوي او تر ټولو ستره ستونزه یې هم د سرتیرو کموالی دی چې په دې برخه کې هم هڅې پیل شوې دي. خپلو پوځیانو ته د دوستم امر، د لیوانو غونډې په کورونو دننه شئ او دیوالونه چاپه کړئ. د ولسمشر پخوانی مرستیال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت قرقول ولسوالۍ ته تللی وایي چې د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات کوي. عبدالرشید دوستم چې اوس مهال حکومت کې کومه رسمي دنده نه لري، د قرقول ولسوالۍ کې خپلو کسانو ته د طالبانو د ځپلو وایي. په یو ویډیو پیغام کې عبدالرشید دوستم ویلي کورونو ته دننه شئ، دیوالونه سوري کړئ، داسې وځپئ چې یوه مرمۍ مو هم خطا لاړه نشي. طالبانو تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالرشید دوستم په تیرو کالونو کې هم د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی او د ځینو ځایي خلکو شکایت دا و چې د دوستم کسان د طالبانو په نوم د ولسي خلکو د ځورونې لامل کیږي. حافظ منصور وایي د سولې د بین الافغاني خبرو د بې پایلې کېدو ویره شته. د افغانستان حکومت د سولې مرکچي پلاوی او غړی حافظ منصور وایي چې د بین الافغاني خبرو له دویم پړاو وړاندې مهمه دا ده چې افغانستان کې د روانې جګړې د مشروعیت په اړه خبرې وشي. حافظ منصور له تلو نیوز سره په خبرو کې ویلي دي چې له نورو خبرو وړاندې دا اړینه ده چې افغانستان کې د جګړې د مشروعیت په اړه سره وغږیږو. که چیرې دا مسله حل نشي نو د سولې بین الافغاني خبرې به پایله ورنکړي. د افغانستان روانه جګړه حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او له بلې خوا طالبان د اشغال په وړاندې جهاد یادوي. د منصور په وینا لومړی باید دا روښانه شي چې حکومت او طالبانو ولې د یو بل په وړاندې جګړه کړې یا یې کوي. د شنونکو په اند د سولې بهیر په وړاندې ډیری داسې مسایل شتون لري چې حل او هوکړې ته رسیدل به یې وخت ونیسي او ځینې به وخت د سولې خبرې له ځنډ خنډ سره هم مخ کړي. پاکستان له طالبانو غوښتي چې سیاسي حل لارې موندنې ته دوام ورکړي. کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي هیواد یې د افغان سولې خبرو کې رغنده او اسان چاره رول لوبولی. دغه چکپوړي پاکستانی ډیپلوماټ بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي اسلام آباد هیله لري چې د دوه روانو خبرو کې پرمختګ وشي او پایله یې ټول شموله سیاسي هوکړه ترلاسه شي. منصور خان وایي هیواد په افغانستان کې له ټولو اړخونو سره اړیکه کېدی او د طالبانو له مرکچي کوونکي ټیم څخه یې په وروستیو کې چې پاکستان ته سفر کړی وغوښتي چې یوې سیاسي حل لارې ته د موندنې سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړي او د تاوتریخوالي د کمښت لپاره هڅه وکړي. وردګ ملکۍ قهرجنو لاریون کوونکو د برېښنایي پیژندپاڼو دفتر وتاړه. د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونو لاریونوالو د برېښنایي پیژندپاڼو دفتر وتاړه. د میدان وردګ ولایت د شپږو ولسوالیو مرکز میدان ښار، نرخ، جلریز، لومړی حصه بهسود، مرکز بهسود او د مرداد ولسوالیو اداري واحدونو اوسیدونکو نن له غرمې وړاندې د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې د برېښنایي پیژندپاڼو دفتر تر هغه وروسته د مراجعینو پر مخ وتاړه چې په پیژندپاڼو کې د ولایت د بشپړ نوم پر ځای یوازې د ولایت نوم وردګ لیکل کیږي.
دوی غوښتنه کوي ترڅو چې په پیژندپاڼو او ټولو رسمي ادارو اسنادو کې د ولایت بشپړ نوم میدان وردګ ونه لیکل شي. دوی به خپلو لاریونونو ته ادامه ورکوي او د یاد دفتر تر مخې به د تحسن همه ووهي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا هم د خبري ټولګې په دې برخه کې بهرني خبرونه. پاکستان کې د حکومت ضد ګوندونو د سختو اعتراضونو خبرداری ورکړی. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو په دې هیواد کې د لومړي وزیر عمران خان خلاف د سختو اعتراضونو خبرداری ورکړی. د پاکستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ائتلاف چې 9 سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو لاریونونو خبرداری ورکړی او په وینا یې تر هغه به یاد اعتراضونه دوام ومومي چې ترڅو لومړی وزیر عمران خان له څوکۍ نه وي ایسته شوی. په پاکستان کې د حکومت ضد ګوندونو او اعتراضونو برخوال تور پوري کوي چې عمران خان د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ په مرسته په جعلي رایو واک ته رسول شوی او باید ژر تر ژره استعفا ورکړي. د دوی په وینا د پاکستان پوځ د حکومت په ولسي چارو او ادارو کې مداخله کوي، پر آزادو رسنیو محدودیتونه لګولي او په هیواد کې د مدني ازادیو د سانسور هڅه کوي. خو لومړي وزیر عمران خان او د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي دي. د جو بایډن د لوړې ازمایښتي مراسم وځنډول شول. د امریکا د متحده ایالاتو د ټاکلي ولسمشر جو بایډن د لوړې ازمایښتي مراسم هغه وخت وځنډول شول چې د کنګرس له ودانۍ لرې د بې سرپناه کسانو په کیمپ کې اور ولګېد. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت ویلي و چې هیڅ استخباراتي معلومات نشته چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسمو کې پر نوموړي د داخلیانو برید ښکارندویي وکړي. څرګرې ادارې FBI د ایالتي پارلمان ودانیو په شاوخوا کې د ټرمپ د وسلوالو پلویانو احتمالي مظاهرو خبرداری ورکړی دی. کنګرس غړي اوس مهال رخصت دي او د جو بایډن د لوړې مراسمو له ترسره کېدو مخکې غونډه نه کوي. پر کنګرس د برید پر مهال د نانسي پلوسي کمپیوټر غلا شوی او پر روسیې خرڅ شوی. د امریکا متحده ایالاتو فدرال پولیس یا FBI په دې پلټنې کوي چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتو د کنګرس مشرې نانسي پلوسي کمپیوټر د کنګرس له خونې غلا شوی او خرڅ شوی دی. د پولیسو یادې ادارې ویلي دي چې هغه مهال چې د ټرمپ پلویانو د متحده ایالاتو د کنګرس پر ودانۍ برید وکړ، یو چا د نانسي پلوسي کمپیوټر غلا کړی او شونتیا دا ده چې په روسیې خرڅ کړی دی. د فدرال ادارې پولیسو ویلي چې دوی په ویډیوګانو کې د هغې ښځې انځور موندلی چې کمپیوټر ورسره دی او ډېر احتمال هم دا دی چې یاد کمپیوټر به د نانسي پلوسي وي. پولیسو ویلي دي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي. امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې دوی اوس مهال په دې اړه ډیر معلومات نشي ورکولی، خو د پلټنو په پایله کې به معلوم شي چې د نانسي پلوسي کمپیوټر چا غلا کړی، ورسره تخریب کړی او که خرڅ کړی دی. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم ځینې اقتصادي خبرونه. افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د لاجورد لارې پر لا پراختیا خبرې کړي. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ترمنځ د غځېدلې لارې لاجورد د پراختیا په اړه د دریو هیوادونو ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې خبرې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د یادو هیوادونو ترمنځ د لاجورد لارې د تېرېدو او پراختیا په اړه غونډه کړې او د دې لارې د لا پراختیا په اړه یې خبرې کړې دي ترڅو په دې لاره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې ختمې او خپلې همکارۍ لا پراخې کړي. لاجورد لار چې د افغانستان لپاره مهمه سوداګریز لار بلل کېږي، افغانستان له ترکیې او اروپا سره نښلوي، خو ویل کېږي چې لا هم د ځینو ستونزو له امله پرې ترانزیت او سوداګري نه ده پیل شوې. او د نن شپې په خبري ټولګه کې مو وروستی خبر دی چې سږ کال د کندهار له باغونو 200,000 ټنه انار ترلاسه شوي. روان کال د کندهار له باغونو شاوخوا 200,000 ټنه انار ترلاسه شوي چې د 8 میلیونه ډالرو په ارزښت 35,000 ټنه یې بهر ته صادر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي روان کال که څه هم د انارو حاصلات ډېر وو، خو د طبیعي آفاتو له امله یې ډېره برخه چاودېدلې وه. د کندهار خواږه او د اوبو ډک انار د اروپا ځینو ښارونو ته هم رسیږي. کندهار کې ځایي خلک وایي سږ کال یې نرخونه کم دي او ورته خوشحاله دي، خو ځایي دوکانداران او د کندهار باغوانان بیا وایي کمو نرخونو سږ کال تونې کړي دي. بنا وایي له دې جملې د 8 میلیونه ډالرو په ارزښت 35,000 ټنه انار بهر ته صادر شوي چې ډیره برخه یې پاکستان او هندوستان او لږه برخه یې متحده عربي امارات او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا واله روهي نیوز د نن شپې خبرې ټولګه. تر بیا ښې چارې.